ګڼ انسانان په ټولنیز ژوند کې په خپل اقتصادي ژوند کې په کورني ژوند کې هم ناخوالې او مشکلات لري. دوی وایي چې موږ د ستونزو حل نه لرو، له پلانکي ارواپوه سره کښېنستلو ډاکټر ته ورغلم هېڅ ستونزه مې نه حل کېږي. خو یوه دایمي حل لاره شته او هغه موجوده ده. د اسلام مبارک دین د ټولو انسانانو لپاره هر څه مشخص کړي دي. د ټولنیز ژوند په اړه، د کورني ژوند په اړه په هر اړخ کې واضح احکام، لیدلوري او حل لارې موجودې دي. حتی په کاروبار کې هم که د اسلام مبارک دین پر اصولو مخته ولاړ سو هېڅکله به تاوان او ضربه ونه وینو. نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې تاسې د ژوند په هره ستونزه کې که چیرې راګیر یاست لومړی اسلام ته مراجعه وکړئ، کتابونه خلاص کړئ، پوښتنې وکړئ او تاسې به وکولی شئ په اسانۍ سره به خپلې ټولې ستونزې حل کړئ. او که چیرې خدای ناخواسته اوس هم بیا زموږ عقیده پر نورو شیانو وي، خدای ناخواسته چې د یوې خوا به مو عقیده ضعیفه سوې وي، د بلې خوا به مو ستونزې ته ژر حل لاره نه وي پیدا سوې، نو ستاسې د ستونزو ټول حل په مبارک دین کې دی. خو دا دی چې موږ ولاړ سو، حرکت وکړو او له دې فرصت څخه استفاده وکړو.